السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دې هیله چې ټول ته روغ جوړ د صحت او عافیت په جامو کې پټ اوسئ. زه یم ستاسو ورور دلغه کریمین په یو نوې ویډیو کې ستاسو درانه حضور ته حاضر یم. دوستانو زموږ نننۍ ویډیو څنګه کولی شو په خپل فیسبوک د پروفایل په نوم باندې جنجل نیم کړو. دوستانو نو دغه نوم مونږ څه ډول کېښودی ځینې خپل دغه فیسبوک نومونه خط اوسېږي. دوستانو نو چې دا څنګه کېږي دوستانو زه تاسو ته مکمله طریقه ښایم. دوستانو نو چې دې څخه مخکې زه په ویډیو باندې شروع کړم که چېرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست یا مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب ویډیو در سره لایک او نور ویډیوګانې هم در سره لایک کړئ دوستانو او دا ویډیو در سره شیر کړئ تر څو نور دوستان ترې نه خبر شي. نو دوستانو زه راځم په ویډیو باندې شروع کوم. د دې لپاره تاسو چې جنجل نیم په خپل د فیسبوک په پروفایل باندې کېږدئ. دوستانو تاسو به لومړی راځئ پلی سټور به خلاصوئ. دوستانو کله چې پلی سټور خلاص کړئ دوستانو تاسو به هلته ولیکئ چې ټچ وی پی این دوستانو کله چې دا ولیکئ دوستانو تاسو دلته وګورئ دا دی دوستانو ټچ وی پی این دا راغی. دوستانو ما تیار انسټال کړی دوستانو تاسو به انسټال کړئ. دوستانو کله چې دا انسټال کړئ دوستانو د هغې نه وروسته به تاسو راشئ. دوستانو تاسو به هلته ولیکئ چې اف بی لیټ دا به هم انسټال کړئ. دوستانو تاسو به لیټ فیسبوک هم انسټال کړئ. دوستانو کله چې لیټ فیسبوک انسټال کړئ دوستانو د هغې نه وروسته به تاسو راشئ. دوستانو ټچ وی پی این باندې کړئ. دوستانو کله چې ټچ وی پی این راخلاص کړ په ټچ وی پی این کې دوستانو دلته تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. دوستانو دا ګورئ دلته لوکیشن درته ښیي په دې باندې به کلیک کړئ. دوستانو دې کې هر ډول هیوادونه شته دوستانو خو تاسو به دې کې راځئ دوستانو سپین هیواد به انتخابوئ. دا ګورئ دوستانو سپین هیواد زه راځم په دې باندې کلیک کوم. کله چې دا انتخاب کړو دوستانو دا به ډایرکټ په ډایرکټ سره وصل شي. لږ ورته انتظار باسم دوستانو چې وصل شي. دا دوستانو کله چې وی پی این کنیکټ شو د هغې څخه وروسته دوستانو زه تاسو ته کوم جنجل نیم چې زه په خپل فیسبوک آی ډي باندې ږدم دا لاندې تاسو ته ډسکرپشن کې اچوم. دوستانو تاسو د هغې څخه اخیستلی شئ. نو زه راځم دوستانو د لیټ فیسبوک راخلاصوم. دوستانو کله چې د لیټ فیسبوک راخلاص کړ تاسو به راشئ. دوستانو دلته په دغه درې کرښو باندې به کلیک کړئ. دوستانو کله چې درې کرښو باندې کلیک وکړئ دوستانو تاسو به پورته راشئ را بشئ. دوستانو سیټینګ به انتخاب کړئ. کله چې سیټینګ انتخاب کړئ دوستانو د هغې نه وروسته ملګرو تاسو به راشئ دلته دغه پرسونل انفارمیشن به انتخاب کړئ. پرسونل انفارمیشن دوستانو دا پرسونل انفارمیشن کله چې دې باندې کلیک وکړو دوستانو نو داسې صفحه به تاسو سره خلاص شي. تاسو به نور څه سره دوستانو کار نه لرئ. دوستانو دې شین سره به کار نه لرئ. تاسو به یوازې راشئ دغه نیم باندې به کلیک وکړئ. دغه ایډیټ دلته به راشئ دوستانو په ایډیټ باندې به کلیک وکړئ. زه راځم ایډیټ باندې کلیک کوم. کله چې ایډیټ باندې کلیک وکړو دوستانو دلته د دې صفحې زه یو څه سره کار نه لرم. دوستانو زه راځم دوستانو زما د دغه سره کار ده. ګورئ دوستانو دغه نیک نیم دې سره مې کار. دوستانو زه راځم په ایډ نیک نیم برډ نیم باندې کلیک کوم. کله چې دې باندې کلیک وکړو دوستانو تاسو به راشئ دلته به دوه آپشن انتخاب کړئ. دوستانو لومړی به دلته تاسو دغه دا به علامه به چک کړئ. دوستانو دا ځان کوم راځم دلته ګورئ دوستانو دلته دغه ځای کې کوم نیک نیم چې ده دوستانو هغه زه دلته پیسټ کوم. ما ځان سره تیار کاپي کړی دوستانو هغه زه پیسټ کوم. کله مې چې پیسټ کړو دوستانو د هغې څخه وروسته دوستانو زه راځم په دغه سیف آپشن باندې کلیک کوم. کله چې دې باندې کلیک وکړو دوستانو دغه دی دوستانو نو زما د فیسبوک کوم پروفایل سره چې کوم نیم دی دوستانو تاسو دلته وګورئ هغه دلته دوستانو وشو. دوستانو زه راځم تاسو ته ښایم. نو دوستانو زه راځم په ایډ نیک نیم برډ نیم باندې کلیک کوم. کله چې دې باندې کلیک وکړو دوستانو تاسو به راشئ دلته به دوه آپشن انتخاب کړئ. دوستانو لومړی به دلته تاسو دغه دا به علامه به چک کړئ. دوستانو دا ځان کوم راځم دلته ګورئ دوستانو دلته دغه ځای کې کوم نیک نیم چې ده دوستانو هغه زه دلته پیسټ کوم. ما ځان سره تیار کاپي کړی دوستانو هغه زه پیسټ کوم. کله مې چې پیسټ کړو دوستانو د هغې څخه وروسته دوستانو زه راځم
په دغه سیف اپشن باندې کلیک کوم. کله چې دې باندې کلیک وکړو دوستانو دغه دی دوستانو. نو زما د فیسبوک کوم پروفایل سره چې کوم نیم دی دوستانو تاسو دلته وګورئ هغه دلته دوستانو وشو دوستانو. زه تاسو ته ښایم نو دغه دی دوستانو زما نیک نیم چې کوم دغه په خړه اندازې سره دوستانو زما د فیسبوک پروفایل نیم سره وصل شو دوستانو. نو دوستانو دا و زمونږ د نن ورځې ویډیو. هیله لرم چې ویډیو مو خوښه شوې اوسیږي. په اخره کې بیا دا یادونه کوم دوستانو که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست یا مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب ویډیوګان د سره لایک دا ویډیو د سره شیر کړئ تر څو نور دوستانو ته خبر شي.